السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه السلام د صبر ناشنا قصه ده، خو د الله نه، د خپل رب نه، د خپل خالق نه نا امیده کېده نه، مایوسه کېده نه. ایوب علیه السلام ته الله ښه ژوند ورکړی و، ښه د ژوند سهولتونه و، ښځه، بچي، اولاد، هر څه ورسره و، هر څه ورباندې پرېمانه و. خو په اوچتو خلکو، په انبیاو باندې امتحانات راځي. امتحان کې خلک معلومیږي، څومره چې د چا ایمان یې همدومره امتحان وي. په انبیاو باندې درانه درانه امتحانات راځي. ابراهیم علیه السلام اور کې واچولی شو، سخت امتحان. ابراهیم علیه السلام ته امر شوی د خپله بیبي دغه دشته کې پرېږده او ته ځه شام ته، سخت امتحان دی. ابراهیم علیه السلام ته امر کیږي دا زوی د زلمی شو اسماعیل علیه السلام دا ذبحه کړه، دا سخت امتحان دی. نبی علیه السلام په غار ثور کې 3 شپې کړي، ټول امتحانات دي. یوسف علیه السلام ماشومتوب کې د پلار نه جدا شو. بعضې مفسرین لیکي چې دا خوب تعبیر 3 کاله بعد راوتلی. د ایوب علیه السلام صبر ته وګوره. ایوب علیه السلام د ډېرو نعمتونو خاوند چې الله ورکړي و. انا وجدناه صابرا، الله وایي بېشکه موږ هغه د زغم خاوند وموند. نعم العبد، ډېر ښه بنده و. انه اواب، خپل رب خواته ډېر رجوع کوونکی و. رجع انسان ایوب علیه السلام. خو ایوب علیه السلام 18 کاله مریض شو، اوږده مریضتیا ده د ایوب علیه السلام. د ایوب علیه السلام مریضتیا ورځ په ورځ زیاتیږي، تکلیفونه یې ډېرېږي. خو د ایوب علیه السلام په مقابل کې د الله نه ناشکري نه کوي، شکر بیا هم کوي، د الله بندګي بیا هم کوي، سره د داسې امتحانات. تاسې وګورئ چې کله په چا باندې سخت امتحان راشي، مریضتیا اوږده شوه، مایوسه کېږه مه، هېڅکله مه مایوسه کېږه. الله تعالی قادر ذات دی. الله په دې قادر دی ټول مرضونه ستا نه لرې کړي، ټول مرضونه درنه لرې کړي، صحت عافیت دله درکړي. پخوا ته سرمایدار وئ، اوس فقیرې قرضدار یې، الله در باندې بېرته سابقه حالت هم راوړی شي. نو ایوب علیه السلام نارینه اولاد، ښځینه اولاد، هر څه الله ورکړي وو. دا ټول اولاد یې مړه شو، ټول مال یې لاړه. ایوب علیه السلام غیر د ژبې او زړه نه، چې په ژبه د الله کبریا بیانوله، ذکر به یې کوو، نور ټول بدن یې بس تکلیف باندې شو. ټول خلک ورنه جدا شو غیر د خپلې ښځې، وفاداره ښځې. دې به د ایوب علیه السلام خدمت کوو. فقر و غربت هم پې ډېر شو. کوم مفسرونو چې لیکلي چې ایوب علیه السلام ښځې د خپل سر ویښتان خرڅ کړي، د په دا خبره کمزورې ده. خو دومره ده چې فقر و غربت دا زیات شو. سفیان ثوری رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې صبر کوونکي په مصیبتونو باندې او شکر ویستونکي په نعمتونو باندې کوم خلک غوره دي؟ یعنې بعضې خلک صبر کوي، یو امتحان پې راغلی، بعضې خلک شکر کوي، نعمت پې راغلی. دې دواړو کې کوم یو غوره دی؟ هغه ورته وایي دواړه برابر دي. ولې الله د ایوب علیه السلام باره کې وایي چې نعم العبد، ډېر ښه بنده و. ایوب علیه السلام 18 کاله مریضتیا تېره کړې ده، 18 کاله. کم خلک چې وایي چې بدن یې داسې شي وایي چې جیتې روان و، دا خبره هم غلطه ده. بس مریض و، لنډه ده، کار تکلیف خو مریض و. اقوال د علما په مختلف دي چې تکلیف یې څه شي. سلیمان علیه السلام ته الله بادشاهي ورکړې، خو ډېر شکر ګزار و. سلیمان علیه السلام پر رابطه قرآن کریم کې څه دي؟ نعم العبد انه اواب،
ډېر ښه بنده و، خپل رب ته ډېر ورګرځېدونکی و. نو ایوب علیه السلام چې صبر کړی هلته هم الله و نعم العبد. سلیمان علیه السلام باندې چې ډېر نعمتونه را پراخه و، دلته هم الله و نعم العبد، ډېر ښه بنده و، الله ته ډېر ورګرځېدونکی و. خو هر څه چې د هر څه دپاره یو ټاکلی وخت دی. د امتحان هم همیشه دپاره نه وي، مصیبت هم همیشه دپاره نه وي، جیل کې ستا پاتې کېدل هم همیشه دپاره نه وي، فقر هم همیشه نه وي. د هر څه دپاره یو وخت دی، دا ځي. عوام ورونو کې مشکل دا دی چې دنیا ټول غمونه په خپل سر واچوي. نه، د دنیا ټول غمونه شاته کړه، الله سره تعلق وساته. مایوسه کېږه مه، بې صبره کېږه مه، ډېره مایوسي مه کوه. داسې ورځ به الله راولي، رڼا به الله راولي، راحت به الله راولي. زنانه چې کله خاوند وفات شي، رور وفات شي، بل څوک ډېرې بې صبري کوي او د شریعت نه خلاف جړاګانې کوي. نه، مایوسي په کار نه ده، بس د الله امانتي او الله یې واخلي. ایوب علیه السلام د ډېر تکلیف نه وروسته چې تکلیف پرې راغی خپل رب ته متوجه کېږي، یا ربه زه ناروغ یم او ته چې هغه ذات چې ته ډېر زیات رحم کوونکی، او د هغه نه وروسته الله تعالی ورته څه وایي؟ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. الله وایي چې موږ هغه ته امر وکړو، قلنا له ارکض، خپله پښه په ځمکه ووهه، دا د غسل ځای او دا د یخې اوبه، دا مغتسل دی او دا یخې اوبه دي. د اوبو څکلو سره یې الله بدن کې تغیرات راوړل او روغ جوړ که الله تعالی. د هغه نه وروسته الله ډېر څه ورکړي، د مخکې نه الله ډېر اولاد ورکړي، ډېر مال الله ورکړي. حتی بعضې مفسرین لیکي چې دا کم اولاد مړه دي دا الله پیدا کړي بیرته ورته، خو ټول نعمتونه الله ورکړي. ووهبنا له اهله، موږ هغه ته د هغه اهل او فامیل بیرته الله وجه ورکړه. رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب، د خپل طرف نه د څه شي د رحمت په ډول مرته ورکړه، د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره درس په توګه باندې. کله هم چې په چا باندې امتحان راغی، د ایوب علیه السلام قصه را یادوه، چې بندي شوي د یوسف علیه السلام ژوند یادوه، د نبی علیه السلام ژوند، د موسی علیه السلام تکالیف د فرعون په مقابل کې، د ابراهیم علیه السلام د نمرود په مقابل کې. نو ایوب علیه السلام مایوسه کېده نه، نا امیده کېده نه، ډېر وخت بعد تکلیف هم ترې لاړ او ټول مال الله تعالی بیرته ورته ورکړ. د مؤمن ژوند به په دنیا کې د رجا او د خوف ترمنځ وي، ام به د الله نه ویره کوي، عذاب نه به یېرېږي، ام به تمه ساتي چې انشاءالله د الله رحم دی، موږ مؤمنان یو، موږ به نو انشاءالله چې الله رحم کوي. نو هېڅ کله به مؤمن ناشکري نه کوي، نه امیدي به نه کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه څه وایي؟ وایي لو کان الصبر والشکر بعیرین، وایي که صبر او شکر د دواړو اوښان شي، ما باریت بأیهما رکبت، ته پروا نه لري په هر یو څه وشو. دا ډېر مهم مسایل دي، صبر او شکر، دا ژوند کې ځان سره مخکې وړل، صبر په مصیبتونو او شکر د الله په نعمتونو. نبی علیہ السلام په عام حالت کې ویل چې کله به راحت حالت دا به ویل چې الحمدلله، خو چې کله به حالت تکلیفي و بیا به داسې ویل الحمدلله علی کل حال. یعنی هېڅ کله به سړی نه امیده کېږي نه، امید ساته الله به تا باندې راحت